په دې ځمکه کې الله رب العالمین بعض ملائک پیدا کړي دي. دی پیدا د سوچ کوي دا ملائک دي چې کله یو بنده درود وایي اللهم صل علی محمد دا وایي دغه ملائک ورشي او د نبی صلی الله علیه وسلم روح ته وایي چې یا محمد ان فلانا فلانه چې یقرئ علیک السلام والصلاه پتا باندې والسلام وایي او پتا باندې درود وایي. کله چې یو سړی په نبی صلی الله علیه وسلم درود وایي پر روایت د ابوبکر رضی الله عنه کې راغلی دي دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې اکثر الصلاه علی ای زما امتینو په ما باندې درود ډیر وایي. کله چې تاسو په ما باندې درود وایي فإن الله وكل ملكا الله رب العالمين يوم ملائك مقرر کړي دي ملائکه الله رب العالمين مقرر کړي دي فإذا صلى علي رجل من امتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ملائکه الله مقرر کړي کله چې زما په امت کې یو کس په ما باندې درود وایي چې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وقال لي ذلك الملك وما صدق ملائکه وایي کوم چې الله مقرر کړي چې یا محمد ان فلان ابن فلان قد صلى عليك الساعه اے محمد صلی الله علیه وسلم وس پتا باندې پلانې د پلانې زوی پتا باندې درود ویو. روایت د عمر بن یاسر او د عبد الله بن مسعود راغلي دي رضی الله عنهما په دې ځمکه کې الله رب العالمین وایي بعض ملائکه مقرر کړي دي ان لله ملائکه سیاحین د الله لپاره په دې ځمکه کې ملائکه دي ګرځي او رسول الله فرمایي یبلغنی من امتی الصلاه والسلام زما د امتینو هغه درود او سلام په ما ته رسي. بعض ملائکه رسول الله فرمایي په دې ځمکه کې ګرځي کله چې یو بنده زما امتی په ما باندې درود وایي دا درود ما ته د ملائکه را رسي چې پلانې د پلانې زوی یا رسول الله پتا باندې درود وایي. علماء په ویلي سلف په ویلي وایي کله چې موږ په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویو او موږ قسم وکړو په دې باندې چې موږ د الله په ځان باندې قسم یې زمانو اوس د رسول الله په خوا کې یادېږي وایي په دې باندې به موږ حانس نیو. ولې ځکه دا صحیح حدیث دی کله چې یو بنده په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي ملائک لاړ شي نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله پلانې د پلانې زوی هغه پتا باندې درود وایي. نو چې یو سړی ټول ورځ په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې انسان د نوم سره څومره آشنایي چې دا پلانې زما امتی څومره ښه انسان دی امیش په ما باندې درود وایي. نو ولې به موږ درود نه ویو موږ تاسو له پکار دادی چې امیش درود ویو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. بل پیدا په دې درود کې دا ده کله چې انسان درود وایي نو په مجلس کې چې کوم انسان به پیدا خبره وکړي دا د هغه د لپاره کفاره ده. حدیث کې راغلی په روایت د جابر بن عبد الله رضی الله عنهما چې دا پلار او زوی د دوه بهترین صحابه دي. دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي کله چې څوک مجلس کې کینی او په دې مجلس کې به پیدا خبري وکړي او د مجلس په اخر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو دغه به پیدا خبرې چې په دې مجلس کې کړې دي الله رب العالمین به ولدا عمل نامین دغه به پیدا خبرې لريږي. د درود په وجه باندې انسان په مجلس کې به پیدا خبرې وکړي به پیدا خبرې دا غټه ګناه ده. په مجلس کې تانه به پیدا خبرې وشوي د مجلس په اخر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویوا دا ستاسو لپاره د مجلس کفاره شو دغه به پیدا خبره بل الله رب العالمین د دې عمل نامین لري کې ګنې ستا هر خبره په عمل نامه کې لیکل کېږي چې ته بس درود وې او دغه به پیدا خبره بل الله رب العالمین ستاسو د عمل نامین لري کې. پر روایت ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي هر مجلس په انسان باندې بوج دی. کله چې ته مجلس کې کېنې ستا هر خبره لیکل کېږي او د هر خبرې حساب به تاسو سره کېږي مګر چې څوک د الله ذکر کوي دغه مجلس په دې باندې بوج نه دی. او دویم چې کوم مجلس سره وکی به پیدا خبرې پکې وکی او د مجلس په اخر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو دا مجلس په انسان باندې بوج نه دی. ګنې هر مجلس چې تا کوو دا پته باندې بوج دی د حساب به تاسو سره کېږي خو لیکن که ذکر د الله دی کوو او یا د مجلس په اخر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویو د دې حساب به تاسو سره نه کېږي. دغه به پیدا خبرې چې تا کړې دي دا الله رب العالمین ستاسو عمل نامې نه لري کې د څه په وجه د درود په وجه باندې.